نو ماشو سره خو به د اوس ډېر زیات تعلقات ستاسو شوي که نه ډېر رښتې را سره کړي دي. نو دا وګوره زه پکې د ورځو نشم ودرېدی دغه د بلا بچي چې کوم دی د شپې راغلي او د مارانو خامارانو لړمانانو نه چې کوم دی د ملګرو ته مې ویل ګوره که د دې غل پته ولګېده نو کوشش وکړئ دې له به سزا نه ورکوئ دله به انعام ورکوئ دا د انعام قابل ده. صحیح ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی کتونکو زه مشتاق علم خو په اول کې برته ویم چې لوډ شیډینګ زنده آباد او ابدا والا زنده آباد. ماشاءالله ماشاءالله. بس دا د شپې بله شپه 2 بجې سړي راغلي او زموږ د ټرانسفارمر چې کوم دی دا راکوز کړ او نېر ته ورځولې او بیا چې دی دا ټرانسفارمر یې هر څه ویوړه او ټرانسفارمر یې هم ځان څه ویوړه. ماشاءالله مبارک شي مبارک شي. دا وګوره که نه والله دې ملګرو ته مې وختي ویله واقعا درته وایم چې دلته کې راغلی ما قیزار کلی هریچن تاسو دغه ستنې وینئ چې د دې نه یو ټرانسفارمر بیګا دی کابل بیګا غلو چې کم دی ویوړو غلو ورته نه وایم زه به ورته بادران وایم جي چې مطلب دومره احلاس یې کړی مین روډ ته ګوره چې په زرګونو خلک په دې باندې چې کم دی ډے نایټ رواني په دغه باندې سفر کېږي او بیا دلته کې ورسره تاسو دا کلی وګورئ ماشاءالله خواڅه کورونه دي ورسره. نو د ملګرو ته مې ویل ګوره که د دې غل پته ولګېده نو کوشش وکړئ دې له به سزا نه ورکوئ دله به انعام ورکوئ دا د انعام قابل ده. صحیح ده. بالکل صحیح خبره ده. څه به له انعام کې ورکوې غوا به ورکوې چیلۍ به ورکوې بس چې چیلې به ورله ورکړو نو انعام کې او جي د دې څه وجوهات وي چې دا ټرانسفارمر لکه د څه وجې نه ویوړلی شو لکه بجلیانې نشته د دې وجې نه پې بادر شو که آیا تاسو نشه شوي وئ څه چل نه دا بجلی نشته دی د شپې بالکل بجلی نه نو راغلي دي او ته تیارو سره په تیاره کې دی وړی دی بجلي خو ورسره موږ وینو نو بجلي په دې علاقې کې راځي نه او دا د شپې چې دی وړی دی. او دا راته وایي چې مکمل یې وړی دی که نه هغه کویل میل دی نه نه کویل یې وړی دی او ډانچې پاتې دی او بیا نیر تیار ته ویلی دی او دا خوا کې نیر ته بیګې دي تیار ته ډانچه دې کې پرته وه بیا سهار هلکان راغلي او موږ ته ولي ډانچه په 15 کسان راوخېږوله. دا راته وایي چې ډانچه به اوس خرڅوئ که په دې باندې به څه کوئ دیګونه د دیګ د ساس کوي. جي کتونکو په دې پروګرام کې چې کوم دی مچۍ 2 ټکه وشي چلمه نو دا وګوره زه پکې د ورځو نشم ودرېدی دغه د بلا بچي چې کوم دی د شپې راغلي او د مارانو خامارانو لړمانانو نه چې کوم دی بچ ټرانسفارمر وړی دی. تاسو به څه وایئ ملګري لږ را دې خوښوئ. زه په دې باره کې دا ویم چې اوس حکومت له پکار دی خو زمونږ بجلي نشته او کورونو کې دغه هم ټول خراب دي نو چې موږ ته ټرانسفارمر زر تر زر ودا کې یو خو ابدا زمونږ راپورټ وکړي تاڼه کې او چې دوی ګرفتاري وشي او ګرفتاري نه کوي چې موږ ته خپل ټرانسفارمر خو نه پولیسو څه پورې نه دي راغلي نه پولیس راغلي دي او نه واپډې والا راغلي واپډې واته موږ ورغلي او چې موږ به ستاسو راپورټ لیکو چې تاسو موږ له بیلونه راکوئ 50 بیله نو زموږ ټول 50 کورونه شل کور کلی دي او هغوی 50 دغه غواړي بیلونه غواړي نو زموږ سودومره نه دوی راپورټ کوي نه یې ویلي. ارشد سره ده دا د ارشد سره د عمرزی سره ناغه ته زمونږ د خواست چې به موږ له دې ټرانسفارمر غمو کې دا غریبانان خلک ته ګرمي ده ماشي دي لکه تکلیف ډیر زیات ته دي خلکو ته. ارشد عمرزی صاحب لا خالد خان دی دوی ته مونږ وایو چې دا غریبانان خلک دي بیا تاسو راځئ دلته کې اور پسې نو راشي د دې خیر د انکوایري وکړلی شي او دوی ته د زر څومره زر کېدلی شي دغه ټرانسفارمر ورته بحال کوي. تاسو وګورئ د مین روډ نه ټرانسفارمر د شپې 1 یا 2 بجې ټایم کې وړلی شوی دی. حاجي صاحب ګرمي شته که نه د شپې او ګرمي خو شته دی ماشوم مات کړلو کو نو ماشو سره خو به د اوس ډېر زیات تعلقات ستاسو شوي که نه ډېر رښتې را سره کړي دي. حاجي صاحب تاسو هم رامخکې شئ څنګه تاسو څه وایئ په دې موقع بس موږ پر دې وږی نشو ماتولی او دا شا په ډاډ باندې وړلی شوی دی بس هر چا وړی اوس. نو دا راته وایي دا هم څه په کپړه مپړه باندې تړلی وي دلته ټینګ شوی چې لکه ټک ټوک لاسونه ورسه خو ګړب مړب بیا کړی وو بس تجربه ده خلکو سره اندازې مطابق چې په دې کلي باندې راته کاري سپری کړی وه که نه جي. ملګرو دا ویډیو در سره مخکې شیر کوي غریبانان خلک دی چې راشي کم انتظامیه ده چې د دې چې کم واپډې والا هم راشي پولیس ډپارټمنټ راشي دې کې د انکوایري وکړي ایم پی ای ناظم وغیره دا څومره دي ذمهواران خلک دي نو دلته دې خلکو ته تکلیف دی چې دا تکلیف او دا ستونزه زر ختمه شي.